ملګرو ته په کتاب مبارکي وایم او یو څو شعرونه شریکوم چې درته به څه ووایم ډېر په بې دردۍ کې مړ شو درته به څه ووایم ډېر په بې دردۍ کې مړ شو پردي وطن کې یو سړی مسافرۍ کې مړ شو درته به څه ووایم ډېر په بې دردۍ کې مړ شو پردي وطن کې یو سړی مسافرۍ کې مړ شو او د خان منشي ویل دیاړي ورله اوس څه ولیکم د خان منشي ویل دیاړي ورله اوس څه ولیکم سړی په نیمه ورځ زمونږ مزدورۍ کې مړ شو ډېره مننه یو دوه شعرونه نور دي چې که یو بېوسه انسان نن د بل سره واخیسته که یو بېوسه انسان نن د بل سره واخیسته نو بل یې هم د مجبورۍ نه ښه فایده واخیسته او زه چې پردي وطن ته راغلم نو دومره وشوه زه چې پردي وطن ته راغلم نو دومره وشوه هغې په دې اختر کې نوي لوپټه واخیسته او د یوې پیغلې درد زما د خیاله ډېر بهر و د یوې پیغلې درد زما د خیاله ډېر بهر و د یو زلمي په ځوانۍ کې جنازه واخیسته مونږ د پردي کور نه په کډه داسې هم تلي یو مونږ د پردي کور نه په کډه داسې هم تلي یو وړه لورکۍ به مو د ځان سره اوده واخیسته ډېره مننه او غزل څو شعرونه دي چې نو څنګه به پې نه بلېدو اور به نارسۍ کې نو څنګه به پې نه بلېدو اور به نارسۍ کې جوړوله چې د کور خلکو په زور به نارسۍ کې هغې هم په زړګي خپله بېوسه مینه یوړه هغې هم په زړګي خپله بېوسه مینه یوړه چې کشره خور تله د مشرې خور به نارسۍ کې ډېره مننه او تا هم د زلمیتوب سپرلي پردي وطن کې تیر کو تا هم د زلمیتوب سپرلي پردي وطن کې تیر کړي ماته به هم سپین ویښته پیغور به نارسۍ او یوه نیمه چې راشي نو جنت ته کوره جوړ کي یوه نیمه چې راشي نو جنت ته کوره جوړ کي یوه نیمه روړي ځان سره اور به نارسۍ کې ډېره مننه ډېره مننه یوه نیمه چې راشي نو جنت ته کوره جوړ کي یوه نیمه روړي ځان سره اور به نارسۍ کې او د خپلو ارمانونو جنازې مې نن لیدې د خپلو ارمانونو جنازې مې نن لیدې کتل مې ستا عکسونه درې څلور به نارسۍ کې او نیازبینه ستا نیازبینې پرهرونه په زړه یوړه میلو نه شو پرهر ته یې ټکور به نارسۍ کې ډېره مننه